سلامونه او نیکې هیلې تاسو ټولو محترمینو ته د پی سی بي د یوې ورځنیزې ویډیو لپاره ښه راغلاست وایم. راځو نن موږ د سولډر پیسټ په اړه باندې خبره کوو چې آیا سولډر پیسټ کوم کوم قسمونه لري. تاسو به اورېدلي ټایپس 3 4 5 یعنی 3 کم کار کوي، 4 کم کار کوي، 5 کم کار کوي. 3 د کوم ځای لپاره استعمالیږي، 5 ټایپ هغه د کوم ځای لپاره استعمالیږي، 4 ټایپ د کوم ځای لپاره استعمالیږي. دا به ټول ډسکس کړو او له دې سره سولډر پیس کمپوزیشن څه ده د دې په اړه باندې به هم خبره وکړو او بل د سولډر پیس کوم هینډلینګ څه ده د دې په اړه باندې به خبره وکړو، ولې چې دا یو ډېر اساس شی ده او د اس ام ټي ډپارټمنټ کې دا یو ډېر اساس شی بلل کېږي. ولې که چیرې دا په سمه طریقه نه وسي، پروپر طریقه باندې دا نسي هینډل، یعنې هغه کوم پی سی بي یا هغه کوم پی سی بي چې موږ جوړوو یا سولډرینګ کوو هماغه ټول بې معنی کېږي، هغه هیڅ نتیجه هم نه ورکوي. نو په دې خاطر باندې باید دا ټول شیان ته موږ متوجه سو او په سمه طریقه باندې وکړو. نو نن راځو په دې شیانو په اړه باندې خبره کوو. نو راځو وایو اول وار واټ از سولډر پیسټ، یعنی دغه کوم سولډر پیسټ ده دا څه ته وایي. سولډر پیسټ ګورئ موږ په نورو درسونو کې ویلو، یعنی د دوه میټالیک پارټس سولډرینګ یا پرمننت جوائنٹ جوړولو لپاره استعمالیږي، د دوه میټالیک پارټس شنلولو لپاره استعمالیږي. د کمپوننټس او پی سی بي ترمنځ جوائنٹ جوړولو لپاره استعمالیږي، یعنی پی سی بي او دا کوم کمپوننټس دا داسې سره شنلوي، سره شوي د دې لپاره استعمالیږي. سولډر پیسټ دا هغه پیسټ پرنټینګ تلویږي، یعنی هغه ماشین تلویږي. لکه تیرې درسونو کې موږ ویلو یا پی سی بي پرنټر یا پیسټ پرنټر په اړه باندې به موږ خبره کړې وي. هم هغه دلته هغه پیسټ سولډر پیسټ یعنی هغه پرنټر پیسټ پرنټر ته لویږي، بعد له هغه دغه کوم سولډر پیسټ ده دا پرنټیږي په پی سی بي باندې. هم کله چې په پی سی بي باندې پرنټ سو د دې ماشین کار خلاص سو. او بل دغه کوم سولډر پیسټ ده دا په اس ام ټي ډپارټمنټ کې یا په اس ام ټي سولډرینګ کې ډېر اساس او ډېر مهم ضروري شی بلل کېږي. ولې که چیرې دا خراب سي هم ټول مخته کوم کار چې ده هغه سمه نتیجه نه ورکوي. په دې خاطر دا ډېر زیات ضروري دی. کوم د دې پیکینګ چې ده هغه په دوه ډوله باندې راځي، یعنې که پیکیجز ورته وایي یا پیکینګ ورته وایي یا ډبې ورته وایو یا پیکینګ ورته وایي، دا په دوه قسمه باندې راځي. اول قسم د سرنج او دوهم د ډرم ټایپ کې دا راځي. نو د دې دوه ترمنځ څه فرق ده، د دې دوه ترمنځ توپیر څه ده؟ ګوري اول څه ده هغه کوم سرنج څه ده د دې په اړه باندې خبره کوو. په کومه کمپنۍ کې یا په کوم ځای کې یا کوم ماشین چې اتومات توزیع کولی شي، یعنی کوم ځای چې څومره سولډر پیسټ په کار وي هغومره توزیع کوي، یعنی یو ځای ډېر په کار هلته ډېر توزیع کوي، یو ځای کم په کار هلته کم توزیع کوي، یعنی اتومات توزیع کولی شي هغه ماشین د هغه دپاره سرنج استعمالیږي. او کوم چې موږ په خپل لاس باندې سولډرینګ کوو په هغه وخت کې موږ دغه کوم ډرم ټایپ چې ده دا استعمالوو، ولې په هغه رااخیستل او ایښودل کې اسانه وي. او کوم هغه سرنج چې ده هغه چې موږ کله مینولي یعنې په لاس باندې سولډرینګ کوو هغه ډېر سخت وي. کوم دغه ډرم ټایپ ده دا ارزانه ده تر دغه سرنج ټایپ، مګر سرنج څو فایدې لري. یو خو هغه فایده څه چې د ماشین ته لویږي اتومات، هغه ماشین که چیرې اتومات توزیع ولري هم ډېره غټه اسانه ده. که چیرې دا نه وي بیا به موږ ډرم ټایپ استعمالوو. او کوم ډرم ټایپ چې ده دا یو دا نقصان لري، کله چې موږ دغه ډرم ټایپ دغه ډکن یعنې د کوم سر خلاص کړو دلته تاسې کتلی شئ که چیرې دا موږ خلاص کړو یعنې د ده غټ سر ده دا هم ټول له هوا سره تعلق لري، یعنې د دې د خرابېدو چانس ده په پرتله د سرنج دا ډېر زیات دی. او کوم دغه سرنج ټایپ چې ده د دې د خرابېدو چانس ډېر کم ده. ولې په دې دا چې موږ کله ګورک خلاصوو دغه یو سر یې صرف خلاص کړو دا له هوا سره تعلق لرو، نور ګورئ تاسو کتلی شئ بېرته ټول په پیکینګ کې راځي، بېرته ټول پیک ده. او بل دغه کوم سولډر پیسټ چې ده دا په سرنج کې محفوظه وي په پرتله د ډرم ټایپ. همدا څو فایدې لري.
او بل راځو دي کوم دغه سولډر فیس ته د دې انتقالېدن په اړه باندې خبرې کوو. ولې انتقالېدن هم یو ډېر مهم دی د سولډر فیس لپاره. هغه په دې وجه چې سولډر فیس خپل ډېر اساس شی دی، نو په دې وجه د دې انتقالېدن هم ډېر مهم دی. که چیرې موږ د انتقالوو باید د حرارت برابر وساتو، همداسې نه چې یو ځای ډېر یخ باندې راسي، یو ځای ډېر ګرمي باندې راسي. باید د حرارت برابر وي او هغه حالت کې د انتقال کړی شي. د کوم دغه حرارت برابرېدن چې وي په انتقالېدن کې باید د 0 to 5 ډګري سلسیس وي او د انتقال کړل شي. ګورئ یو انتقالېدن ده، انتقالېدن په اړه خو موږ ویل چې ډېر مهم ده. داسې نه چې صرف انتقالېدن یې مهم ده او هلته کوم سټوریج چې داسې دی راورسېده یو ځای ته مو راوړی او سټوریج یې بیا نه ده مهم. نه نه نه، سټوریج یې هم تر هغه زیات مهم دی. ولې چې تېر دی او له هغه بعده بیا ته دی استعمالوې، نو هغه کوم سټوریج چې ده هغه هم باید موږ په سم اساسي او مسلکي ډول وکړو. ولې که نه وکړو همدلته سولډر پیسټ بیا کېدلی شي چې له موږ خراب شي. نو د هغه حرارت چې وي، یعنې هغه کوم سټوریج حرارت چې وي هغه باید 0 to 10 ډګري سلسیس پورې وي. که چیرې دا زیات سي یا کم سي د دغه سولډر د خرابېدن چانس ډېر زیات شته. داسې نه چې کوم حرارت چې دا زیات سو یا کم سو بس په هغه ساعت او په هغه سکنډ باندې دا خراب سو. نه، دومره زر نه خرابېږي، خو صرف هغه کوم د ایکسپایري ډیټ چې فرض کا په یو سولډر پیس باندې لیکلي چې شپږ میاشتې کې دا ایکسپایر کېږي. که چیرې د باندې حرارت یعنې پورته او کښته کېږي د هغه کوم سیلف لایف چې دا کمیږي، یعنې شپږ میاشتې کې د ایکسپایري ډیټ ته دی ایکسپایریږي، دی به 3 میاشتې کې یا 4 میاشتې کې خراب شي. نو همدغه نقصان ده. او بل دې کې یو ډېره مهمه نکته بله هم شته، هغه لکه د استعمالېدن ده. اوس فرض کا انتقالېدن موږ ویل له یو ځای سره واخو یو ځای بل ځای ته مو انتقال کړ، هلته د سټوریج په اړه باندې هم موږ خبره وکړه، یعنې څنګه به سټورو. اوس یعنې د دغه سټوریج چې بیا موږ استعمالوو، یعنې رااخلو، یعنې فریج کې مو ایښی ده یا بل ځای داسې د کوم ټمپریچر برابر ده له هغه ځای کې مو ایښی ده، له هغه ځای بیا موږ استعمالوو. هغه استعمالېدنې باید موږ څنګه وکړو او په کومه طریقه باندې وکړو؟ هغه استعمالېدنې باید موږ په فیفو فارم کې وکړو. ګورئ دا فیفو فارم څه ته وایي؟ یعنې فاسټ ان فاسټ آوټ، یعنې کوم سولډر پیس چې مخکې راغلی هغه باید مخکې استعمال کړل شي او کوم سولډر پیس چې بعد کې راغلی هغه بیا باید له هغه بعد استعمال شي. یعنې کوم سولډر پیسټ چې راغلی باید اول هغه استعمال شي، بیا چې له هغه بعد بل راغلی بیا هغه باید استعمال شي. دا رقم نه اوسي چې یو سولډر پیسټ هغه شپږ میاشتې کېږي هلته په فریج کې پروت او نور نوي راځي هغه موږ استعمالوو. نو دا د دې دپاره چې کوم دغه سولډر پیس دا به داسې نه وي چې دغه کوم سټوریج یعنې کوم سټور چې موږ لرو دلته باید موږ ایکسپایر شي. دا باید په فیفو فارم کې سي، نو به هغه کوم ایکسپایرېدن یا کوم سولډر چې ډېر وخت تېرېږي هغه به نه باندې تېرېږي، هغه به ایکسپایري ډیټ ته نه رسېږي. او بل راځي ټایپ آف سولډر پیسټ، یعنې قسمونه د سولډر پیسټ د دې په اړه باندې به هم موږ خبره وکړو. تاسو به اورېدلي 3 ټایپ، 4 ټایپ، 5 ټایپ. د دغه دوو یا د دغو درو تر مابین څه فرق ده؟ کوم فرق کېدلی شي؟ وګورئ دغه کوم ټایپ 3 چې ده یا ټایپ 4 ده یا ټایپ 5 ده، د دې ټول فرق په مالیکیولز کې، یعنې د دې چې کوم مالیکیولز راځي د هغه کوم سایز چې ده د هغه په وجه دغه درې قسمه سره جلا کړي دي. ګورئ ټایپ 3 چې ده د هغه چې کوم هغه کوم کوچني مالیکیولز هغه 25 to 45 مایکرون پورې وي، دا ټایپ 3 شو. او بل کوم ټایپ 4 چې ده د هغه کوم مالیکیول سایز چې وي هغه 20 to 38 مایکرون ته دې پورې د سایز وي، هغه ته ټایپ 4 ویل کېږي. او بل اخرین قسم چې ده د هغه چې کوم مالیکیول سایز هغه 15 to 25 دا د هغه مالیکیول سایز ده، هغه ته ټایپ 5 ویل کېږي. او بل راځو د دغو د استعمالېدن ځایونه چې دي. اوس فرض که ټایپ 3 ټایپ 4 دا یو عام ده چې عام استعمالیږي سولډرینګ کې، او پاته سو یو ټایپ 5 ده، هغه یو داسې اساس ځای کې
یا پی سی بي ډېره کوچنۍ وي. فرض کړه موبایل انډسټري په دې کې ټایپ 5 استعمالیږي. ولې په دې کې چې کوم فیچ وي هغه ډېر کم وي. ګورئ پیچ څه ته وایي؟ دغه آی سی چې دا کوم لیګز دا کوم شاخونه دي د دې فاصلې په هغه کې ډېرې زیاتې کمې وي. که چیرې دې ته ټایپ 3 یا ټایپ 4 سولډر پیس استعمال کړي هغه کوم آی سی یا کوم پی سی بي چې د هغه خرابېږي د فریزینګ سولډر بال د دې ټول چانس ډېر زیات هغه کوم پی سی بي چې د هغه خرابېږي. همدای په دې وجه په دې کې ټایپ 5 چې کوم سولډر پیس ده دا به استعمالوي. ولې که چیرې دی دا نه کې استعمال د دې خرابېدو چانس ډېر زیات. او بل پوینټ دا راځو دغه کوم د سولډر پیسټ استعمالول چې دی. اوس فرض کړه لکه مخکې چې موږ وویل سټوریجز یعنی موږ چې به کله سټورول د هغه دپاره موږ ویل چې حرارت باید برابر وي. اوس تاسې هم نسو کولی چې کوم هغه د یخ وي. فرض کړه فریج کې موږ ایښی له فریجه موږ دا سولډر پیسټ رااخلو. سولډر پیسټ چې موږ له فریج رااخلو داسې نسو کولی چې ډایرکټ یې باید استعمال دا رقم موږ نسو استعمالولی. او باید دغه کوم ټمپریچر چې دغه روم ټمپریچر او سولډر پیسټ ټمپریچر دا باید سره یو شی شي. که چیرې دا سره یو شی نه سي دا خرابېږي که موږ استعمال کړو. او بل دا هم نسو کولی چې دغه فورسلی یې هیټ کړو دی ټمپریچر یې باید برابر کړي. وچ په زور باندې یا تاوده ځای باندې کښېږدو یا په ریفلو باندې کښېږدو چې دی ګرم شي په دې باندې هم دی خرابېږي. یعنې داسې په عادي حالت کې به دی ټمپریچر برابروي له دغه کوم انوایرمنټ سي یعنې کوم روم سي وي یا اس ام ټي ډپارټمنټ له دې سره به برابروي. بیا موږ کولی شو سولډر پیسټ استعمال کړو. مخکې له دې نسو کولی شو سولډر پیسټ استعمال کړو دا خرابېږي او د دې د خرابېدو چانس ډېر زیات شته. او بل دا ده دغه کوم سولډر پیس چې موږ دغه ډکن چې خلاص کړو یعنې فرض کړه یو سولډر پیس د دې موږ دغه کوم سر دا مې خلاص کړئ دا باید موږ په 2 هفتې کې استعمال کړو. که چیرې دا موږ په دغه 2 هفتې کې نه کوو استعمال دا خرابېږي. او بله خبره دا چې کله موږ دغه سولډر پیس ډکن خلاصو دې باندې باید موږ یو سټیکر ولیکو په هغه کې تاریخ ورځ وخت دا ټول ولیکو یعنې چې دا په دې تاریخ باندې خلاص شوی ده باید هغه په 2 هفتې کې موږ استعمال کړو. که چیرې موږ دا په 2 هفتې کې نه کوو استعمال د دې د خرابېدو چانس ډېر زیات څه او دا خرابېږي. او بل که چیرې دغه کوم اس ام ټي مشین چې ده دا که چیرې له 2 غنټو څخه بند پاته سي دا باید موږ هغه سولډر پیس ده دا له اسټنسله جلا. او بل دغه سولډر پیس موږ کله استعمالوو د دې لپاره 2 طریقې شته. یو خو ګوره دا طریقه ده چې موږ وویل دی به عادي ټمپریچر دغه کوم سولډر پیس ده دا به په عادي حالت کې به دا ټمپریچر له روم سره برابري بیا موږ استعمالولی شو. ګورئ دې ته به یا به مخکې له مخکې امادګي ورته نیسو چې کوم سولډر پیس اوس فرض کړه موږ 6 غنټې بعد پکارېږي هغه باید موږ اوس له راوباسو دلته یې کښېږدو هغه 6 غنټې بعد به د ټمپریچر عادي شوی بعد له هغې استعمالولی شو. یا خو دې دپاره ټمپریچر مشین یا چک رایټ مشین دا رقم یو مشین راځي دلته تاسو په دغه 1 منټ زه به دغه تصویر هم راواړوم. دا رقم یو تصویر تاسو لیدلی شئ دغه کوم تور ځای چې ده دې باندې دغه سولډر پیس داسې لاک شي. کله چې دا لاک شو دا په وخت باندې هم برابرېږي 6 غنټې هم وخت ورکولی شي یعنې 6 غنټې بعد باید دغه یو دانه اوپن کې یعنې ان لاک شي باید موږ استعمال کړو. او دا له ټمپریچر سره هم موږ کولی شو چې ټمپریچر سره برابر کړو چې کوم وخت د روم ټمپریچر او دغه کوم سولډر پیس ټمپریچر دا سره یو ځای شو بیا موږ کولی شو چې استعمال یې کړو دا ورسره برابرېږي. او بل پوینټ دا یعنی دغه کوم سولډر پیسټ میکسینګ چې ده دا هم باید موږ په سم پروپر طریقه وکړو. ولې چې دغه کوم سولډر پیسټ چې موږ په فریج کې ایښی یعنې هر ځای چې موږ ایښی ډېر وخت چې دا سولډر پیسټ کښېږدي کوم فلکس وي هغه پورته ځي او پیسټ چې ده هغه کښته راځي. نو د دې دواړو د میکسولو لپاره باید موږ متوجه سو او دا باید ښه میکس کړو بعد له هغه دا استعمال کړو. که چیرې دا میکسینګ هم ونه کړو د دې دغه چانس شته خو میکسینګ وکړو باید ډېر ښه کار ده